افغان، روهیلا، سلیمانه، پټان، دا ټول د یو قام نومونه دي. خو ما به زه درته یو خبره وکړم چې هر پښتون افغان دی، خو هر افغان پښتون نه دی. دا بنیادی خبره ده. اوس دغه بدبخت تاریخ چې د 1903 نوی تاریخ دی چې مونږه یو قام یې څلور ټوټې کړي یو، یو غاصب څلور ټوټې کړي یو، په دې وجه څلور ټوټې کړي یو چې پښتنو افغانانو د انګریزانو 1914 فوجان په خرد، کابل او بالاحصار کې سره جرنیل الیگزینډر برنس او سره د سفیر مکناټن او سره د هغې د کېنولو امیر شاه شجاع دا قتل کړه. هغه وخت کې انګریز داسې عالمي قوت ولګېد چې نن امریکا ده. هغه د ډېر لوی شاک وشو چې زما 14,000 فوج چا ختم کړ. نو څنګه چې هغه د وسلې زور لاره، دغه شان د قلم زور یې و. هغه ته تجزیه وکړه چې په افغانانو کې دا مټې د چا دي چې زما 14,000 فوج ختم. ادې نتیجې ته ورسېد چې افغانانو کې دا مټې د پښتنو دي. هغې د پښتون خاوره او پښتون قام دا څلور ټوکړې